سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم دیدار سوزی او نن به ستاسو سره د کینیډا ویزټ ویزې په حواله خبرې کوم. اکثر ملګري دا تپوس کوي چې کینیډا ته ویزټ ویزه ډیره په ګرانه لګي، نو د هغو خبره د دې حده پورې ټیک ده چې دغه کسان اکثر په دې پروسس کې داسې غلطیانې وکړي چې د ویزا افسر دا شک شي چې دی واپس نه راځي، نو په دې وجه هغو ته بیا ویزټ ویزه نه لګي. د ویزټ ویزې عموما درې مقاصد دي. څوک چې راځي دلته دې ملک ته، نو هغه یو دی چې لکه چوټیانو دغه دپاره راځي چې دلته د چوټیانې تېروم، بل دی چې د خاندان سره د ملاقات دپاره راځي، یا دریم دی چې د بزنس دپاره راځي. دا درې واړه وجوهات چې دي دا عموما خلک ښیي او په دې وجه هغو ته بیا ویزټ ویزه لګي. د څو پورې چې د کاروبار خبره ده، هغه کسان که راځي نو هغو اکثر چا سپانسر کړي یا کمپنۍ یا بل چا، یا د هغو سره دومره ډېر بینک بیلنس وي او دومره خپل پراپرټي ښیي یا دومره خپله تنخوا یا بزنس ښیي چې هغو ته د چا د سپانسرشپ ضرورت نه، یا که څوک چوټیانو تېرول له راځي نو د هغو هم دا حالي پاتې شوه. زموږ د خلکو خبره چې هغه عموما یا دلته راځي چې یاره یا زه د خپل خاندان سره ملاقات له راځم، یا څوک ملګری انوایټ کوي، نو په هغې کې بیا ضروري دا ده چې لکه هغه له به انویټیشن لیټر پکار وي. انویټیشن لیټر د راغوښتو دعوتنامه چې ورته موږ ویلی شو. په انویټیشن لیټر کې څه ضروري مهم څیزونه دي په هغې کې دا دي، لکه دغه هم ډېر یو ضروري کار دی چې په هغې کې غلطي ونه شي، که نه بیا هم ستاسو ویزا نه پروسس کیږي. په هغې کې دا دی چې لکه هغې کې به ستاسو نوم لیکي، مکمل نوم، ستاسو زیږون نیټه، ستاسو فل ایډرس، پته چې کومه دا ټلیفون نمبر، تاسو دغه ځای کار څه کوئ، دا څوک چې راغواړي د هغه سره رشته څه ده، دلته چې راځئ ستاسو مقصد څه دی، د راتلو مقصد څه دی، بیا تاسو چې پاتې کیږئ نو څومره مودې له پاتې کیږئ. د دې نه علاوه که ته دلته پیسې خرچه کوې یا دلته اوسېږې نو ته به د کس سره اوسېږې، که په هوټل کې به اوسېږې، بیا به ته ځې کله، او د دې خبرې به څه ضمانت وي. نو دا هغه خبرې دي چې په دې کې که ویزا افیسر دا یقین وشي چې دې کې څه غلطي ده یا څه مسله ده، نو هغه بیا تا ته ویزا نه لګوي. د هغو شک دا راشي چې دی واپس نه راځي او دی بیا پاتې کیږي. دغه شان د کم کسان چې تاسو انوایټ کوئ یا انویټیشن لیټر لیږي، د هغو دپاره هم څه لوازمات دي، او هغه دا دي چې لکه هغه به خپل پوره نوم لیکي، هغه به خپله پته لیکي، که کور د هغو په نوم وي نو د هغې کاغذاتو نقلونه، د دې نه علاوه چې کوم ځای جاب کوي، کار کوي او څومره تنخوا اخلي، د دې سره سره چې دی د هغې د دې کس پوزیشن هلته څه دی، لیګل پوزیشن، لکه دی په پرمننټ ریزیډنټ دی، که دی چې دی کنیډین سټیزن دی، که څه دی. د دې سره بله مهمه خبره دا ده چې تاسو به اوسېږئ د هغه سره، او که نه په هوټل کې به اوسېږئ. نه که فرض که د هغه سره تاسو اوسېږئ نو بیا په دې کې مهم پوینټ چې کوم دی هغه دا دی چې د دې دپاره لو انکم کټ آف دی، یا داسې ده چې لکه دغه کس که فرض که 3 تنه د هغو کوړمه یو پسې ته ځې او ته د هغو سره اوسېږې، نو بیا کم از کم د هغه د کال تنخوا چې پکار ده هغه $50,000 پکار ده. دې نه که کمي نو بیا تاسو له انویټیشن لیټر نشي درکولی یا تاسو نشي انوایټ کولی. دغه شانتې که 6 کسه یې ستاسو سره 15 هغه یو 6 پسې تا راغواړي، نو بیا پکار ده چې د هغه د کال تنخوا کم از کم چې دا 62,000 د کالي، که د دې نه کمی نو بیا هغه انویټیشن لیټر نشي لیکلی. په دې څیزونو کې که کم ځای کې هم غلطي راغله یا د هغو شک راغی، نو بیا لکه دغه ویزه ستاسو نه پروسس کوي، او دغه چې دی د هغو دا شک شي چې یاره دی پاتې کیږي، یا د انویټیشن لیټر چې دی هغه صحیح نه دی لیکلی شوی. د دې سره سره بله به زه خبره وکړم، یو ډېره مهمه خبره، څوک چې راځي د هغو په حواله او د دوی چې شک راځي، نو هغه شک هم دا راځي چې ته دلته کار څه کوې. ته به په دغې ملک کې به خپل کار دا ښیې ته چې ستا ښه یو خو دا ده چې د 4 میاشتو کم از کم ستا بینک بیلنس وي، او ښه تکړه بینک بیلنس وي ستا سره. د دې نه علاوه که ته کوم کار کوې چې ښه تنخوا، یا که خپل بزنس کوې چې هغه به ورته شو کوې چې یاره زه دا بزنس کوم او زما هلته د پاتې کېدو څه غرض نشته، یا زما دونه پراپرټي دی، دونه بینک بیلنس دی، نو زه څه کوم چې هلته پاتې کېږم. بله دوه دا خبرې شوې. درېیمه مهمه خبره چې کومه ده نو هغه ستاسو ټریول هسټري ده، چې کله ستاسو په پاسپورټ باندې د یو بل ملک ویزه لګېدلې، نو د هغو دا شک شي چې یاره دی خو ځي راځي او ټیک ته د چې دی نو دغه هسټري کلیر ده یا صفا ده، یا د هلته نه پاتې کېږي، څه نور مسله نشته. نو دغه پکې هم ډېر یو ضروري خبره ده چې لکه د چا ټریول هسټري نو پکار ده چې هغه ورسره اټیچ کړي او هغه د هغې دغه سره ولګي، کاغذونو سره یې جمع کړي چې هغو ته پته ولګي چې واقعي د نور ویزټس هم کړي دي او د هلته پاتې کېږي نه. بیا چې کله دلته تاسو راځئ یا ستاسو چې انټرویو کېږي، نو په دې کې مهم خبره بل هغه دا ګوري چې آیا
ته چې دلته راځې او پاتې کېږې نو ستا لکه خرچه به څنګه کېږي او څونه ته خرچه کولی شي. نو په دې کې اکثر خلک دا غلط شي که د 10 لکو بینک بیلنس ښیي نو هغه وایي چې یاره زه دلته 10 لکه خرچه کوم، حالانکې هغه بیا دا وایي چې یاره که دلته پاتې کېږي ځان له سامان اخلي ټیکټ نور څیزونه نو دا دی نشي خرچه کولی، دا دی دروغ وایي. نو کم از کم دا خیال به ساتئ چې 3 حصه تاسو دا لیکئ چې تاسو بینک بیلنس که فرض که تاسو 50 لکه ښیئ نو په هغې کې به دا تاسو وایئ چې یاره 20 لکه به زه خرچه کوم او دا به کوم. دا اکثر لیکل غواړي یا ځینې امیګریشن افیسر چې دی دا ویزا افیسر چې دی هغه ستاسو نه تپوسونه هم په دې حواله کولی شي چې خپل شک لرې کړي. نو دا څیزونه دي که دا ستاسو برابري دا ټولې طریقې نو بیا تاسو ته ویزټ ویزا په اسانه لګي. او که دې کې تاسو ته څه مسله پیښه شي یا تاسو ته دروغ ولیکئ یا د هغو شک راشي نو بیا تاسو ته ویزټ ویزا نه لګي. په ویزټ ویزا عموما چې دی نو د دې $100 خرچه ده او بیا چې کوم بایومیټرکس کېږي د هغې سره لکه ستاسو فنګر پرنټس اخلي او ستاسو فوټوانې نو د هغې $15 خرچه ده. او دا چې دی تاسو آنلاین اپلای کولی شئ د دې کنیډې د ویب سایټ نه او 3-4 هفتې پې لګي. عموما د هر ملک خپل حساب وي خو عموما دومره په دې باندې لګي، د دې نه زیات په دې پیسې نه لګي. کله چې بیا تاسو دلته راشئ نو د ویزټ ویزې فایده دا هم ده چې یو خو که ستاسو سره بینک بیلنس برابر نو دلته تاسو خپل بینک اکاونټ کولاو کوئ او هغه بینک بیلنس که تاسو هغو ته وښیئ او ستاسو ویزا ایکسپایر کېږي کله نو هغه تاسو ته هغه ویزا ایکسټنډ کولی شي. بله مهمه خبر به زه دا وکړم چې د 6 میاشتو پورې کومه ویزټ ویزا چې لګي نو هغې کې عموما ستاسو میډیکل دغه نه کېږي، دا میډیکل چیک اپ چې کوم دیو کوي هغه نه کېږي. خو د 6 میاشتو نه زیات لګي نو بیا په هغې کې میډیکل چیک اپ هم کول غواړي او د هغې بیا خپله خرچه. خو چې کله دلته تاسو راشئ نو لکه بیا تاسو په تقریبا په 90% کسان چې دي نو هغو ته بیا ویزا ایکسټنډ کېږي چې ستاسو دلته سټی سیف وي او ستاسو سره دومره پیسې چې تاسو خپله خرچه کولی شئ. د دې سره سره لکه بله فایده دا ده چې دلته تاسو دغه ډرایوینګ لایسنس دپاره اپلای هم کولی شئ یا که چا سره یو لایسنس نو بل ته هم اپګریډ کولی شي. د ټرک لایسنس دپاره هم تاسو اپلای کولی شئ او تر دې پورې چې تاسو که غواړئ نو خپل کور هم اخیستی شئ. خو چې نشئ کولی هغه دا چې تاسو سره ورک پرمیټ نه تاسو کار نشئ کولی او که سټوډنټ ویزا نه نو بیا تاسو لکه داخله نشئ اخیستی. نو دا هغه ټولې خبرې دي په کم باندې چې ستاسو ویزا که په دې تاسو عمل وکئ نو ستاسو ویزا ډېره په اسانه لګېدی شي. خو په دې کې د هغو شک شي نو بیا تاسو ته ویزا ډېره په ګرانه لګي. بله خبره به دا وکړم چې د ډېرو میاشتو نه اوس دا ویزټ ویزا بنده وه، اوس په دې نومبر کې کولاو شوي دي او په دې وخت کې د ویزټ ویزې لګېدو ډېر چانس دی دلته. خو بهرحال بیا هغه دغه چې دی وایرس چې کوم دی کرونا وایرس چې کوم دی هغه واپس زیاتېږي نو پته نه لګي چې بیا یې بندی که نه بندی. خو فی الحال چې دي نو دغه ویزې چې دي هغه شروع دي او دا طریقه کار دی چې په دې باندې تاسو په ویزټ ویزا راتلی شي او بیا که دلته تاسو هر څه کوئ نو بیا لکه په هغې مطابق خپل مستقبل چې دی هغه پلان کولی شئ. د ټولو ګرانو کتونکو یو جهان مننه، زما سره اوسئ. هیله ده چې نورې مهمې ویډیوګانې به هم تاسو د دې چینل د لارې اورئ. خوشحاله اوسئ. د الله په امان.